کډې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زه یې نیلام کړم خو په ځان باندې تاوانې نه کړم داسې تعلیم باندې د تندر پرېوځي صبر کوم چې ډګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم او بیبې زما کاکا کره چاچي مې یاده شوې بیبې زما کاکا کره چاچي مې یاده شوې زما لیدو لپاره ورسره سمه بانه ډکه د غم یو ټپو کم نو څه د خیال دی ډکه د غم یو ټپو کم نو څه د خیال دی که درته نن خپله قیصه وکم نو څه د خیال ستاسو ملګری ستاسو ورور هارون باچا یم او سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به قدرمنو کتونکو موجود وي دا ټیم د سوات په ګلورین سیمه مدین کې نننی پروګرام را جوړ کړی د ناڅاپي پروګرام دی د عادل ارمان سره تاسو ټول به پیژنئ د هیڅ تعریف محتاج نه دی ډېر ښه شعر لیکي او تر دې دمه د یو کتاب مالک هم دی نو د دوی سره به څو خبرې اترې کوو راغلي دي زموږ علاقې ته اوسېږي خو چونکې دوی په خپل هم په سوات کې خو بیا په بره علاقې ته راغلي دي نو د دې سوات په حواله به دوی سره څو خبرې کوو د دوی د شعر و شاعرۍ په حواله ژوند به یې پوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او څه د کار خوند خبرې به ترېنه راټولوم او ستاسو سره به یې شیر کوم ارمانه سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ارمانه دا راته ووایه چې ډېر ملګري تاسو پیژني بلکې په سوشل میډیا باندې ستاسو په یوټیوب په پیج باندې بلا مینوال دي خو خپله لنډه شان پیژنګلو زموږ د کتونکو سره زما په پاڼه باچا بشل باندې کوم کله خوشحاله وي قربان وروره بس عادل ارمان مې نوم دی او اوس سیکنډ ایئر ته شوم او مینګوره سوات کې اوسېږم ارمانه دا راته ووایه چې موږ ستاسو ګورو په سوشل میډیا باندې یوټیوب وغیره دې باندې څومره مودو شوه د شاعرۍ په دې دنیا کې کله شروع کړې وه د شاعري وخت خو ډېر کېږي خو بهرحال آن د ریکارډ چې مې ځان سره ساتلی دی نو 2016 نه تقریبا دغه شعر و شاعري لیکم ډېره مننه څنګه چې ما وویل ستاسو یو کتاب هم چاپ دی د دې نه علاوه بل کتاب چاپ شوی دی یا په بل کتاب کار روان دی او دا کوم کتاب چې چاپ دی د هغې نوم خو به ډېرو ملګرو ورځي خو بهرحال بیا هم زموږ په دې پروګرام کې کوم ورته ووایي چې د هغې کتاب څه نوم دی کوم کتاب چې چاپ شوی دی نو د هغې نه قسم نوم دی او دا د 4م ایډیشن به چاپ شوی دی او تاسو بله خبره وکړه چې د بل کتاب نو بالکل خو هغه زما د خپلې شاعرۍ نه دی هغه چې دی نو انشاءالله کوشش به کوم چې تر دې دمه پورې مې څومره د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه ریکارډ کړي دي نو هغه به کمپوز کوم او هغه به چاپ کوم انشاءالله مننه ارمانه پروګرام به اوږده ونه کتونکي به ستاسو د شعرونو اورېدو په انتظار وي نو که بس هم را سره شعر کړو ډېر زیات خوشحاله شو قربان د غزل نه مخکې به درته څه شعرونه ووایم چې کډې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زه یې نیلام کړم خو په ځان باندې تاوانې نه کړم کډې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زه یې نیلام کړم خو په ځان باندې تاوانې نه کړم داسې تعلیم باندې د تندر پرېوځي صبر کوم چې ډګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم داسې تعلیم باندې د تندر پرېوځي صبر کوم چې ډګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم خو لنډه دا ده چې په ځان یې کړم د ځان یې نه کړم او د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د خپل جانان ښایست مې ولیدو حیران یې نه کړم او دا غزل چې زما خواله په ورونو به راتلو بس جانانو په جنګونو به راتلو یو سړی راله په ډېرو موده پس سم په ډېرو مینتونو به راتلو او یو سړی چې مې دیدن ته ولیواله خپې لاسه کې په لاسونو به راتلو او یو سړی زما دپاره له ډېر لرې ښه په لوړو لوړو غرونو به راتلو او ستا ارمان دغه ګودر ته هره ورځ د دیدن په امیدونو به راتلو ډېر زبردست ارمانه کتونکو دا وینا وه چې یاره که چېرته د ارمان سره مرکه جوړه شو نو په یو غزل نیم په یو شعر دوه به یې نه پرېږدي نو بس کتونکي خو تاسو پېژنئ خبرې به ډېرې کول نه غواړو بس شعرونه را سره شریک کړي ډېر زیات به خوشحاله شي قربان دغه یو غزل دی چې زه خیر دی که په هر ځای کې پیوند زما جامه ده زه خیر دی که په هر ځای کې پیوند زما جامه ده د مینې کتابونو کې اول زما نامه ده او بیبې زما کاکا کره چاچي مې یاده شوې بیبې زما کاکا کره چاچي مې یاده شوې زما لیدو لپاره ورسره سمه بانه ده او ماښام کې هر مین ورته په مینه را روان وي ماښام کې هر مین ورته په مینه را روان وي زمونږ په حجره کې هم رباب دی هم باژه ده او زمونږ په دې چم کې د هندوانو کډه هم وه زمونږ په دې چم کې د هندوانو کډه هم وه زمونږ په دې چم کې د سرو زرو خزانه ده او جانان لږه پورې که په سرو شونډو حسابه جانان لږه پورې که په سرو شونډو حسابه جانان ستا دپاره مې راوړې دنداسه ده او دا څنګه نظاره ده د خفګان نه ډکه پکه دا څنګه نظاره ده د خفګان نه ډکه پکه روانه په ډولۍ پسې چې شاته جنازه ده او ارمانه دروتی نه شم نورې ګیلې مه کړه ارمانه دروتی نه شم نورې ګیلې مه کړه ارمانه دروتی نه شم بنده دروازه ده ډېر ښه دی ارمان صاحب ستاسو یو غزل دی که یو څو شعرونه دي بهرحال هغه
لږه کستاغې کې دمو کم نو څه دی خیال دی هغه کم په ذهن کې وي راته شریک کړي. دا خو درې شعر دي چې که درته نن خپلې قصه وکم ډکه د غم یو ټپه وکم نو څه دی خیال دی ډکه د غم یو ټپه وکم نو څه دی خیال دی که درته نن خپلې قصه وکم نو څه دی خیال دی ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شو چې دا یې وې ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شو چې دا یې وې که خپل ارمان سره نن شپه وکم نو څه دی خیال دی. په منځ کې یو شعر رانه هېر دی. ډېره مننه ارمانه پروګرام راغونډو چونکې تاسو پاتې کېږئ په سوات کې خو بر علاقو ته راغلی نه څه محسوسوئ موسم څنګه دی د دې ځای په اړه به راته څه وایي؟ نو زما په خیال چې دې کې دا خو پټ پناه نه ده او د سوات صفت هله به کار و چې لکه څه پټ پناه نه وي خو بهرحال دغه یو شعر دی چې چا وي ارمانه ده جنت چې بلا څنګه ځای وي ما وی کېدی شي چې زموږ د ښکلي سوات په شان وي. نو سوات ډېر ښکلی ځای هم دی او موسم خو ډېر زیات یخ دی. ډېره مننه ارمان صاحب کتونکو دا و عادل ارمان د تدریس د مور کې خپل کوربار باچا ته اجازه د کیمرمن وادي سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله په امان.